یو بل دعا چې د روزې مبارکه میاشت کې دوامدار باید وایي هغه دا ده چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. دا دعا همیشه روزه کې هر وخت کې وایي. د دې معنی دا ده چې یا الله ته زموږ عبادتونه قبول کړه ځکه چې ته ښه اورېدونکی او ښه پوهې او زموږ ته بخښنه وکړه. بله په روژه کې همیشه استغفار وایي، استغفر الله العظیم واتوب الیه، استغفر الله العظیم واتوب الیه، ځکه دا د بخښنې میاشت ده. دا د انسان د ایمان د پیاوړي کولو میاشت ده. په دې کې د انسان ګناهونه رژول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بدبخته دی هغه انسان چې روژه پرې تېره شي او دته د بخښنه ونه شي. نو ته په روژه کې بخښنه غواړه چې الله پاک ته بخښنه وکړي. همدغه میاشت ده چې ته پکې خپل ګناهونه ورژوي. هر دعا چې دې زده په دې میاشت کې وایه، تسبیحات وایه، د الله پاک ذکر کوه، دعاګانې کوه، تلاوت کوه، لمونځونه کوه، روژې کوه. او هغه پلان چې ما په فیسبوک، یوټیوب او دلته هم په ټیک ټاک کې خپور کړی د مخکې ویډیوګانو کې هغه عملي که. انشاءالله د روژې په پای کې به مطمئنې چې او په دې ډاډ به ولري چې الله پاک درته بخښنه کوي انشاءالله. سلام علیکم.